د وانا سب ډیویژن تحصیل چیرمن د انډیم نیشنل ډیموکریټک موومنټ په ټیکټ باندې د کینډیډیټس انور سلیمان خیل سره د ملګرو زه د وانا سب ډیویژن د ټولو قومونو ډیره شکریا ادا کوم، ډیره مننه ادا کوم او د هغو ملګرو چې زموږ سره په کمپین کې برخه اخیستې ده، د پارټۍ ملګرو او په دې خاوره آباد د ټولو قومونو او بالخصوص د احمدزی وزیر کام د دوتاڼي کام ډیره شکریا ادا کوم، د ګلکچ د زرمیلنو د سلیمان خیلو ډیره مننه ادا کوم، د شکی د خلکو ډیره شکریا مننه ادا کوم. زه دا پیغام د وانا سب ډیویژن ټولو ملګرو ته ورکوم چې په دې الیکشن کې زموږ اول وار و د پارټۍ د طرف نه په دې خاوره باندې الیکشن کول، نو زه دا ډاډ در کوم، دا واده در سره کوم چې پر روان وخت کې به موږ ټول ملګري ډیر په جذبه سره، ډیر په مینه ورورولي سره دلته بیا هم د سیټ دپاره نه، د خدمت دپاره، د دې خاورې د امن، د ترقۍ، د خوشحالي دپاره د یو بل سره وژه په وژه ولاړ یو. په دې الیکشن کې ډېرې ستونزې وې، ډېر مشکلات وو، زموږ دومره تجربه هم نه وه، خو بیا هم الحمدلله موږ ته دلته آباد قومونو احمدزی وزیر کام، سلیمان خیل، دوتاڼي او صحافي برادري نورو خلکو هر چا ډیره مینه راکړله او موږ ته په الیکشن کې ډیره ښه د ووټ برخه راکړله. موږ ډیر خوشحاله یو، ډیر پر امید یو. زموږ په دې الیکشن کې 3 پولینګ سټیشن د ری پولینګ آرډر شوی ده چې په هغه کې د سرې خاورې پولینګ سټیشن ده، د کلوتي الیکشن پولینګ سټیشن ده او ورسره د اعظم ورسک فیمیل پولینګ سټیشن چې ده، په دا باندې به ری پولینګ کېږي د روزین آباد. نو ملګرو ته دا ډاډ ورکوو چې موږ صرف دلته د کرسۍ یا د یو سیټ دپاره نه وو دا جدوجهد شروع کړی. زموږ مقصد دلته په دې خاوره باندې خدمت ده، سیاست نوم د خدمت ده او زه دلته د خپلو ملګرو سره په واڼه کې اوس هم لا موجود یم او کوشش مو دا ده چې د هر ملګري کور ته حاضري وکړو، هر کلي ته حاضري وکړو چې چا هم موږ ته د کمپین په دوران یو کارنر میټینګ کړی ده یا موږ سره یو قدم اخیستی ده، د هغوی سره موږ بیا میلاو سو، د هغوی ته ډاډګرنه ورکړو، د هغوی شکریا مننه ادا کړو. نو زه ټول د وانا سب ډیویژن خلکو ته دا یقین ورکوم چې زه صرف د الیکشن دپاره نه، د دې خاورې دپاره په دې خاوره خدای دې مشکل نه راولي چې څه هم مشکل راسي زه به په اول قدم ورسره ولاړ یم. زه د خپلې پارټۍ د نیشنل ډیموکریټک موومنټ انډیم ملي جمهوري غورځنګ جناب چیرمن صاحب، مرکزی ارګنایزر طارق وزیر او علي محمد عبدالله شاه، نور چې څومره هم ملګري دي، زموږ مرکزي جنرال سیکرټري مزمل شاه، عبدالله ننګیال او دلته زموږ عرفان ورور، فضل افغان، شهزاده، نور چې څومره هم ملګري دي، د ټولو ډیره مننه کوم، ډیره شکریا ادا کوم چې دوی د حد نه زیات زموږ سره په دې کمپین کې برخه واخیستله او خپل هغه محنت یې وکړي چې د هغه مثال موږ نسو پیش کولی. یو ور بیا د میډیا د ملګرو ډیره شکریا ادا کوم چې دوی په دې خاوره باندې دا پیغام وخپراوه چې دلته خیل خیلی نشته. د انډیم پارټۍ چې کوم د ټیکټ فیصله کړې وه د ګلکچ علاقې د زرمیلنو علاقې سره د سلیمان خیل قوم سره تعلق لرونکي یو کس ته دوی ټیکټ ورکړی و، د هغې فیصلې دوی ستاینه وکړله او دنیا ته یې پیش کړله چې دا صحیح فیصله وه. پر روان وخت کې به د خپلو د وانا سب ډیویژن د خپلو مشرانو، د ځوانانو، د علما کرام، د میډیا خلکو، د هرې شعبې سره تعلق لرونکي خلکو سره موږ رابطه کې اوسېږو انشاءالله. او په دې وخت کې به هم زه د هر ملګري کور ته، د هر مشر کور ته، د هر کلي حجرې ته، جومات ته د شکریا دپاره ځان رسوم. او موږ اوس هم پر امید یو چې په دې انتخاباتو کې خو داندلي ډیره وشوله،
چې دا کوم پاتې پولینګ سټیشن دی په ان شاء الله په دې کې به موږ په خپل ډیر مضبوط عزم سره برخه اخلو او را روان وخت کې به ان شاء الله موږ رزلټ ښه ګڼو. ډیره مننه. قربان اوسم.